أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هغه څنګه چې د ګناهونو سر دروغ دی نو دروغ کې ډېر مسائل لري کنه سړی د الله رسول نه پریوزي د ایمان نخلاصيږي او چې کله دروغ د شروع کړه مسله خراب شوه وېدلان د شونډې لاندې خرل دا وړه دا ګیره ده د رزن نفاس ورته ویل شي احادیث کې دی دم ګیره راغلی ده دم ګیره د نورم او د ګیره وخت چې د وجنتین د اننګونو شروع دي نو ټوله ګیره ده ویندو یا سګل لالا ویل څنګه ری باز خلک ورته لالا وایي شو نه دی کې دا یو چې د سنجدي نه وګوره هغه کښ قرآن ولې عمر پر کوي واقعده پر لړۍ دغه مثال د چی شي بشان دی او هغه کښ قرآن ولې عمل پر نه کوي دغه مثال او هغه رسول الله بعضی مثال نه دي ورکړي دي د خرما سره بعضی د کشمالی سره او بعضی د تورن سره د بعضی بوی مزیدار دی خوند مزیدار دی بعضی بوی لري خوند به تاریخ وغیرہ مشکات لږ کله رجوع کی آیا حقیقت کې بغټ سروي کې شرکت کې دي شي کنه نه دوه چيري د نارینه دی او یو د جلینا په دې کې به کالم شرط ضروري نه دی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې دا د شرایط پکې دي لکه څنګه د قرباني باره کې دي امام احمد بن حنبل فرمایي حتی که د قرض راواخ شغه او الله دا کی ذبح کا غټ غټي کا اندام کا روغه تقسیم کا معنا خامه په دې کورونه باندې ام سیدا ک په خی ام سیدا او خپل کور له سوګره غواړي ام سیدا نفس د وینه ته ول مراد دي حتی در دې پورې یو روایت کې راځي حق بعد ما بعث اگر که علماء ور باندې کلام کړل لکه امام الحديث الباني شه ولیکن اهل علم فرمایي چې رسول الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله نبی شو د خپل ځان عقیقه وکړه او بچي ګراو دی ترڅو چې عقیقه شوی نه ګره دا بچي ګراو دی د الله سره زکات اسی مستحق څوک دی هغه څوک دی چې الله ذکر کړی دی اته مصرفونه دي هغه څنګه الله ذکر کړی په دې کې زموږ ته عقل کار نه کوي ځکه رب العالمین په خپل بغوته کړی دی شهید ته سود معاف کیږي کنه معاف کیږي نو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې شهید لا ار حق معاف کی ار ګناه معاف کیږي الا الدين مگر پر دې حق نه لیکن بعض روایتو کې دا راغلي چې شان قرض وړي په دینت باندې جدا بز ادا کومه زمونږ الله به ډېر غیرتی لري پاکي دنیا کې به قرض ولاله به تعمیرات او بلډینګونه ورکی او دې انسان غاړه به الله خلاص کی ځکه شهید زمونږ الله په نسبت ډېر قیمتي اوچت انسان دی دغه تر ټکارې په منځ کې وصل څنګه لري یو خو په داخله منځ کې یو د منځ نه خارج داخله منځ کې خو سړی باید دا کارونه کې ذکر سړی خشوع خرابې کی څلور درې شپه د خصوصي یو په کې دا چې سړی بده کې ګوتونه ټکارو باسي او ځان در جامو سره مصروف ساتي دغه نه به بار څنګه دي نو باز خلکو د علامه قوملو ذکر کړی دا لیکن اهل علم فرمایي چې الته مراد د ټکار نه لاسونه پړقول دا چګه کول دي لکه قران کې الله فرمایي وما كان صلاتهم الا مکان الته به قرطبی کې چې د مجلس داخله لاسونه پړقې لکه پلانې سره شیب راغی لاسونه ورته پړقوي د انسانان الته قرطبی به سخت تغلیظ کړي په ورځ قیامت وګورئ دي غیر مسلمو په سب کې الله راوچت کی دا څومره سخت ګناه ده هلکه ویلا سو پړقوي غلا پړق پلانې رش الله رب عزت فرمایي چې دا مشرکینو د کافرانو کار دی چې کوم انسان دا کار کوي اگر کته له ګناه نه کوي خو څنګه الله ویلي درل شي قیامت کې به هغه په سب کې پم دغه عمل باندې راوچته کې نور د خواخه کوي او کنه کوي او کوم چې د ګوتره ټکار استلګي نو اهلین فرمایي چې مسلو په دې کې نه نو مراد د پړقار نه اغلاسونه پړقول چکی والي یو آرام خور کسمال نقد روپۍ راکې او زبر روپۍ سوکم بس وای بچو نواده قصې بل چاله ورکا او اغله ته شي وای چې زید نه اخلمه وجه دا استعمال کې حرمت دی خو چې بهم راکې ته بل چاله ورکا بخپل ممسره په ځکه حرام مال چې بدل داخل شي په دې وخت کې دا بدن په حرام رالوي شي زمونږ الله به دې عمل نه قبلې کله چې مسجد کې اذان وکي او کسب مسجد کې جماعت نه تل شي نه د منافقانو ډیر علامې دي تقریبا سره پاسه 200 یو پکې دا چې کله په جمعه کې درمانه اذان وشو او ته وته بغیر د ضرورت نه لیکن که شرط ضرورت راغی چې بل ځای کې به تور مثال تعالی جمع در په غاړه وایي څه بل مسله وغیرہ اله دا به ان شاء الله څه معذور دي دا سړی به منافق نه دی ایا کله چې اذان وکړي چې مخکې جمع نه مونږ کېږي نه کېږي نو دا خو به خوښ پرستی شو جمع وکړه اذان ته لپاره کې داخله جمع لړاش دا چې اذان کوي ته په خپل ور باندې جمع کې برخه نه غوښنه چې داخله راغواړي دا خو دې چې داخله راغواړي خپل به کې نه یم مگر که ضرورت دی هغه به جدا خبره سفر دی یا بل پکور کې خو د شریعه جامه غسل او د مانځ کولو دعوت ورکول او هغه تر انکار وکي شریعه کوم سره نو رسول الله یو صحابي ویلو چې امساته وشتوا ما د سیموا چې اډو کې ور باندې ماچ عبد الله ابن عباس فرمایي په مسوا کې وا
او قران کریم کې رب العالمین به دا خبره ذکر کړې ده چې کله پاغه کې شریک جرم راغی اول دعوت ورکا چې چیرته پاغه ونه من لنو بیت جدایي وکا کپاغه مسلمانانو نه بعد دغه به ضرب دی ضرب هم د شي د رسول الله په حدیث کې راځي چې اندامونه پیمات نشي چې کله د کټونه جدا کینو به خپل هغه وځي لړا شي چې په دې نه کېږي نو به څلورو مسله طلاق ده د دکان مالک له پیسې ورکول دواړو ته ګناه ده او کنه ده نو دا په کوم طریقه ته نه اخلي امانت ده که قرض دی نشدره دا شرط وګور ان شاء الله به مسله حل کیږي په دولس کلنه یو وړي کې جمعات کې جمع ورکولې ثواب لري څنګه دولس کلن دی خماشومه کچیر ته مشر سره موجودي په کار ده چې هغه به سیمونځ شي لیکن کوم مشر چرته موجود نه او په دې وخت کې کشر د خواغه باندې الله ته احسان کړی چې قران زده رسول الله د یو سریه په لګلو کې یو وړي کشر باندې امیر مقرر کړي وجه د سوره بقره ورته یادوا او پیغمبر علی السلام یو قوم له امام لګلو کشر ماشومو تر دې پر صحابه چې کله دغه خپل ورل ودا به په منځ باندې پرې وته اعلان دي نو څو ایسر اندامونو به ښکارا کېده ځکه ماشوم ډیر نبی دې قوم له ویلې د مشران صحابه او جلګه د خپل امام له ګورسه جامع برابر کوي اې دې نه دا خبره معلومه شو چې قوم امام له جامع برابر کوي سو مانعت بنئ نو دومره ماشوم چې هغه مونږ کوي او هغه باز اندامونه ښکارا کوي خدا ډیر کشر دی لیکن چې قران ورته یاد دی امتیاز لري بالکل جمع ورکول شي خبره بنئ حتی تر دې پوری پنځه شپږ حدیث دی بارے کې دي چې کله باول صف کې ځای موجود وي او مشران نه یو تاسو سره کشتان په خوا کې ودرېدل شي رسول الله عبد الله ابن عباس او بل سره ځان سره ودرول ماشومه د اسلام دوهم نوم سره عمر ابن الخطاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای چې د اسلام دوه نمونه دي یو اسلام او بل عمر معنا د عمر منقبت ذکر کړي عمر ډېر اوچت انسان دی ډېر کمالي انسان دی قرآنی جنتی دی د رسول الله دویم ملګری دی زموږ اساسو دریم مشر دی جنت والا دی رسول الله مخکې د دینه چې دا جنت ور داخل شي د بلډینګ ولیدو حوره ولیدا څلور دی زید څلوري زید د نظر برابر څنګه الله وحی را لګل دا او د الله نبی او د رسول الله په حدیث کې او د قشن قرآن کې د ډیر فضایل راغلي دي عائشہ به فرمایي چې په کوم مجلس کې د رسول الله او د عمر شپ تذکره ونی شي د مجلس کې څنګه الله خیر وانه شي د عمر تذکره چې څوک کوي د کې ایمان دي چې نه کوي په بده کوي پوهه بده باندې چې د ګوره به ایمانی ده اې د سره مين لرله ایمان په عبادت کې څنګه خوان پیدا شي دا ډېر مهم سوال دی اجمالی ځان سره یاد ساته چې خپل شکایت مخلوق نه موړاندې کوا بس هر څه کېږي ته الله له پیش کوا دویم دا معنی چې خپل رضا باندې د الله رضا مخکې غاڼه دریم رسول الله دغه خبره د ارچنه محترمه غاڼه څلورم سر مخام دا و چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي پنځم د پردیس زنانه نظر بندوا شپږم د حرام نظام ساته و عمل کې اخلاص پیدا کا اتم علی سے فرمای دا څلور عقیده ولره الله یو دی رسول الله د الله نبی اخره تقدیر باندې به ایمان لري په قیامت او نهم احمد ابن حرب فرمای ځان لنی نیکان ملګری انتخاب کا لسم حسن بصری فرمای ذکر زیات کوستا په عبادت کې الله خون پیدا کی ایو لسم عبد الله ابن عباس فرمای د الله ر دشمنانو سره دشمنی کوا او د الله دوستانو سره دوستانه ان شاء الله د عبادت خون به پیدا شي دا دجال بارک ان شاء الله کله خبرو کو مهدی څوک دی کم جنا او کله براوزی دجال سم سره دا کم کیفیت دی لمړی شهید بزنانو کې سمیہ رضی الله تعالی عنها ابو جهل بدی کیفیت باندې شهید کړه علیه اللعنت چې دا وخت په ورته یو پورې وترل دا بل پورې او نذیر وخت صبر شرمګه کې واله او دغه نو څه به شهید کړه الله رب عزت موږ تاسو د قران سره بصیرت را نصیب کړي د سیرت درس ان شاء الله سبای چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې اسرائیل ګری دي اق انسانان شاغره خارجيانو سره په اتحاد کې شریک شوی و الله چې ګره دشمنان مات کړ به رسول الله دغه د ادب د بار خپل مجاهدین ورلېګل بعض خلک وایي د رسول الله وخت قران کې دیو او بو کې بیا چلکی یو سیلا چې د ځان خبرې دي دین د اسلام مخې ویل شو قران او سنت رسول الله مخه وکته چې حجۃ الوداع کې سر مبارک وخه او هغه تقسیم شوی دي دا خو په دې ټول دنیا کې په قران او غیر متناهي قرانونه دي د رسول الله وکته چې بده کې ور تقسیم شته به کوم اندازې پورې رسیږي اخر تر څو پورې چې په صحیح روایت او اسناد باندې شی ثابت نه نو هغه د شاهد لرل مناسب نه دویم دا وکته ته به عقل په بو کې استعمال هغه او به اسکی دا کم تهذیب شي کته وګړي چې زه رسول الله بس روان شم او زما مینه دا غسر ښکار شي بس قران او سنت په روانه دل لو كان حبك صادقا لا تعته ان المحب لمن يحب متيو قران کریم خو څه قوانده چې بده کې وخت پراته دا خو هر انسان خامخا قران تلاوت کوي چې وخت به ورنه ورځي او ته به دا په بو کې شو هغه به اسکی او به دا خبره کې جرمه حافظه به قوي شو د شي بشواغه خوب چې چل نه خوب څه مسله نه ودی ګورنده خوب له اعتبار دی بلکې که یو سړی وګړي چې زما د رسول الله سره مين راشي هغه په دې راځي چې قران او سنت د دې په روانه دل او د عمل کرا وصل نور وخته وبو کې چې هغه به اسکل د اجر ځانه خبرې دي رب العالمین د اسلام غزن چې په دنیا په هر کوم کې کامیاب او شته او فایز لري
په نکاح کې مہر یا د ول ضروري دي کنه نو بغیر د مہر نه کچرته به مقرر نشي قرآن کې الله را مسله ذکر کړي نکاح وشوا دا رکوز د خاون مابین کې مسله چې په ارث سره برابر شو حتی در دې پورې سورې کهف باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام صحابي له زنانه کړي دا ودا ورته کارک یاد کا بس تاسو دوړ نکاح په مابین کې وشوا کله چې به تور مثال وسړی شاله غو ورکو به رغي سر معلوم کې شری دي 25000 روپے شو داس ما او روسه به هغه سره شریکا قانون دا دی چې بغټه کې سړی هغه وخت شریکيږي چې کله په اصل کې شریک شي اصل تاسو ځان معلوم کې هغه کوم ځای شریک شي داونه غوښنه شریکيږي دا صحیح خبره نه ده بس هم دی اوس سره ارث شریکوا مثلا ټول مریضان له صحت نصیب کی وی کافر انسان سره شیطان شته او کنيشته شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله نشه پښتنه وکړه چې مال په دې منځ کې وغیرہ وسوسې لګيږي وی خلک آباد کور لرازي اوران کور نه راشي ابلیس علیه لعنت هغه پوهیږي چې ما دا کافر خپل ځای رسول دی وځه مؤمن په شکل ګرځیدل پکار دی چې دا څنګه د منځ لري کوم عبد الله ابن عباس هم چې ویلي وایي چې کله مونږ کومه وسوسه لګيږي دا خو د يهود مونږ چې وسوسه پکې نه دې خبره به دا مقصد نه چې وسړی مونږ کې وسوسه پکې نه دا يهودي دی داغه علاج او داغه تسلی لپاره دا ویلي او به د ابلیس وسوسه نه شړې بچي حدیث مشکات کې راځي لا اله الا الله عبد الله ابن عباس دا خبر نقل رسول حدیث ابتدائي آیتونه وایا لا حول ولا قوه الا بالله ويا امنت بالله ويا اعوذ بالله دې چپ طرف لدري کړه تلاړو تو کوله او د شاقیدل لرل چې الله رب العزت ما په دې باندې رانیشنه امید دار چې الله به حفاظت وکړي والله به قسم چې کیږي هغه الله په نوم او د الله په صفاتو باندې کیږي دین را په دې خو چې بل شي باندې قسم وکړي دا ګوره شرک دی په دې مجلس کې قسم او په دې عزت مې د پلاني په سر مې قسم او دغه په عزت ودا قسم چې کیږي د الله او د الله په نوم باندې قران باندې کیږي چې داسمه د الله صفات دی به کوم عمل باید سړی وکړي چې بدین د اسلام د استقامت نصیب شي پنځه کارونه د استقامت ارکان دی ویره پنځه خپل نور خپل جزئیات لري خو ځان سره دایات سره اوس مویل ظاهر باطن برابر اول الصلاح دویم د محمد رسول الله تابعداري دریم الوسطیه د افراط او تفرید نه کار اخصل او څلورم کې اسه اخلاق او پنځم چې د نیک دوست او ملګری ځان له انتخاب اول قران کریم له رجوع د شریعت پابندي د انبیو په واقعاتو کې سوچ او د قشانه مستقبل اسلام د لپاره غنل قران او سنت ځان خپل منهج ټاکل او په دې باندې اعتماد او خلک دې لړا بلل او دا هغه چا خپل ورتل چې هغه تعالی دې طرف باندې توشید درکې د الله په دنیوي او اخروی نعمتونو کې سوچ او د مرګ تذکرہ یو عالم په دې باندې لیکل کړي دي هغه اسباب چې دغه په وجه باندې شل استقامت په دین د اسلام نشي کېږي هغه دادي او پنځه دغه ارکان دي نو زیات رجوع قران او سنت لکه کینه الله خپل تعالی استقامت نصیب کړي ګیرو دغه احکام دي بارے کې دا کتاب والا دغه وجوب احکام ان شاء الله به تفصیلی مسله ذکر شوی ده او سره بچی چې ته صبر کوونو چې صبرونه کې نو بچیش کی ریا نه څنګه موږ ځان بچ اهل المدير پر رسول الله سوچ ذکر کړي یو دا معنی چې په الله باندې قوي ایمان دویم په قیامت باندې ایمان دریم زمونږ د الله عظمت او داغه د عظمت عقیده لرل څلورم د خلکو د مت حسمنا خپل مخ اړول پنځم هغه اسباب استعمالول چې په هغه باندې عمل قبلي کې چې هغه تقریبا 15 اسباب ابن کثیر ذکر کړي دي شرایط شپږم د عمل نور سجاړه چې الله رات نه کی ووم د الله رسول سره مینا اتم د قران کریم مطالعه نهم د حرام نه ځان ساتل او لسم مجاهده کول یو لسم حدیث مسلم کې راځي دعا کول خو پټ او د لسم په ارچ کې خاصه نیت کول او څوار لسم درس خلکو خاله ورتل چې هغه سړی د الله او د الله د رسول عظمت پر رواني نو صاحب دي نظر کې به مخلوق تاثر نه راځي مګر ابن کثیر په دریم جلد کې د ابن ابي ليلى نے روایت را نقل کړي کيو سړی شرط په منځ باندې ولاړ یو بل چاته ولیدل او تا دا خبره وکړه چې رجل کې خوشاله شوی دا به ریا نه ده او دا به بل مسله ده ریا د اول نه عمل د بل چا لپاره کول یو سړی پسې صاحب خبره ده من انفس د خپل ځان نه کول په خپل ژوند کې کول او د قشن د حلال مال نه صدقه ایستله دا به ځل خبره ده چې وسړی مرشي دغه به شوري سبه صدقه وغیرہ کول دا ثواب رشي کنه رشي چا به توقف کړي دی او چا به ویل چې دا رشي او چا به تقسیم کړي عبادت کې مالی دی او بدني دی او فلان خمور او پلار دوی د پاره به د بچو صدقه وغیرہ او رشي کې ارچ عام مسلمانانو لږه بارکه سید د دعا مسله ذکر کوا دعاګانې ورته کوا ان شاء الله د قران درسونه هغه د تفسیر د شعبان په اول باندې پرون شیخ صاحب اعلان کړی وال تر شریعت درس په اخر کې د شعبان په اول باندې ام د عیدګاه درس د سر منځ په متصل شروع کیږي او ام دلته که جون باقی عام معمول بده شي لکه څنګه چې دا اوس درې پاوه یعنی مګنټه درس کیږي د رمضان پورې کله چې به رمضان شو به تر مازیګر او د مدرسې درس د شعبان په اول باندې شروع کیږي د سر د و بجو شروع تر 12 پورې کله چې شاده حج کول وسنوي عمره لاړ شي عمره حج په برشي کنه صاحب بس شریف مسله به نشته
وستاره عمره مسله د لاړ شه کبه وځ سره وې کو کني مې کوا د یو چیرې نشي ان شاء الله ګره ضروري په اخر کې پګړه سره دعا څنګه راځنه خلک وي چې د سوچولو په بو کې شیګانو کار راځنه خلک وي د قبرونو منس ناروا دي نو خلک د رسول الله قبر خو له منس کوي اصلي مسله دا ده چې د دعا په آدابو کې 200 آداب او عالم ذکر کړی دي خو پاره دعا کې الله سوچتواله نشته مسجد دعاګانې واسکار چې ته شامل مکړې ته باید کور والا کوم دعا وغواړي هغه به تعالی کوم دعا وغواړي کو ځان خپل ډوډۍ خو باید کوم دعا وایي چې به وجود نشي دا به احترام مسله ښه او د سوچول دغه په دوه طریقه ام دغه لوټه استعماليږي کاني ام اوبه او کوم خلک چې دا خبره کوي چې قبا والا هغه به کاني استعمال کړو د کارونو به ورسره به اوبه استعمالول ابن کثیر په سخرت کړي دي بلکې هغه اوبه استعمال اوس موجوده صورت حال کې اوبه استعمالول پکار دي ځین خلک قبر سره مونږ نه روا دي نو خلک ولې رسول الله قبر خاله مونږ کوي هغه جمعات کې نه دي هغه جمعات نه بار دي ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ال ډېر جوابونه کړی دي یو جواب دا چې د محمد رسول الله قبر ته مستثنا دي د ابوبکر او عمر سره دویم هغه جدا ځای له کوم څه ورغلو د زاویه غونې د جمعات جوړ کړی یو بغله هغه په اړه کې پرې کې تحذير الساجد امام البانی چې بده کې رساله لیکلې ده پاره کې رسول وړو مذاهب او دغه نه په دغه رسول وړو مذاهب اتفاقی فیصله الله شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا شان ورشه کشمیر ورشه د احمد شبی دي ټول دا مسله ذکر کړی دا د جمعات کی طرف لای کې چپ طرف لا کمخې کورسه قبر شکل په داخلي چار دیوالې کې بالکل به کې مشکلېږي نه د روړې نور سلاس منزل دا سنت طریقه ورته وایي ما ادب دی د څه بنو شرکت روړې نور سه مخې لا سنت منزل کمخې چرته ساده الله ته په جنابت کې به خلاص ضروري دي چې وي منځه په دې باندې ګندګي و الا که چرته نه چې او منزل خیر دی که چې او منزل رد وکوما بلکې امام نبی رحمت الله علیه بل دا بدم غنو چې کله بلاس پاکو اما د روړې نور سه باز خلک دا سنت غني سنت ورته نه وي ترغیب او ترهیب کې روایت دی هغه کې راوي د کثیر ابن سلیم اهل علم پای باندې کلام کې چا کمزور دي نو ادب غنا او سنت مغنا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر وخت چرته تیر کړی دی نو څه مطلب دی نبوت لروسته ډیر لشکره خو په مکه کې لشکره به په مدینه کې تیر شوی سره کله کې دا مبعوث درش په کلو په عمر باندې وفات شوی دی بعضی کتابونو کې شپته کړل راځي هغه دا کسر به ته کټکې لري کوي او دا روح چې اخلي د ملک الموت اخلي ټولونه به دا مسله چې دا خو یو ملک د څنګه ټول دنیا نه رسیږي جواب دار چې دا څنګه الله طاقت دی چې دله ور کړی رسول الله چې کوم خبره کړي هغه باندې په دې کې عقل نه چنګي چې ملک څنګه ټول دنیا باندې ګرځي دویم دا معنی چې دا بسته وډاله ده د امیر دی او دا به تشکیلات برابر کی چې غنور ډلې سره دا راشي نو غنور کې د بشره وچچ او د حیوانات باندې دا مکلف دي د ملګری سوچ اغلاو کې او توبه وباسي معافي کنه نه کله چې د اغلاو کې توبه وي الله دې نه معاف کوي مگر په یو دوه شرطه یو شرط کې دا کچرته د تعالی سره معلومي چې ما اغلا د پلاني سړي نه کړي دا باغله ورسي به توبه وباسي کته اغلا ورونه رسول الله سره تعالی معلوم دی کبره حرم کې کلونه اعتکاف مو کې الله سره نه مانی دویم کله سره بل فرض او تقدیر تعالی شرط معلوم نه یا سره معلوم دی خو ورک دي شته نه ابو داود کې روایت رسول الله فرمایي به علاقه په غریبانو باندې خرچو کې او ثواب به غیر وروبه کې امید دار شي به ان شاء الله تعالی رب العالمین بکنو کې او ثواب به غیر ورکړي په دې شرط باندې کچرته وشي کار کیږي نه بیان کیږي شتخور سړی چې تل شی ذکر کړی شي او به حرام دي کنه نو قانون دار شي په جمعات کې او دا قشم په کوئی کم چې عمل منفعه شه دي په دې کې باید حرام مالونه لګول شي مگر کچرته بل فرض او تقدیر او چاله لګول او تعالی معلومات کې دونه دغه نو ورسته به هغه کې ستاسو منځم کیږي او بن تعالی استعمالول جایز خو همیشه لپاره به دغه نه کار ته نه جوړي چې وسړي مال تعالی معلوم دي چې دا حرام دی هغه به دې ځای کې لګي نه بس خوب مسله نه وي حج به کې زما سمیه رضی الله عنها دا شهید شو ابو جهل وجره په دې کیفیت باندې په اسلام کې اولنی شهیده چې خپې د یو پر وطن له دبل په شرمګاه کې په زمانه اوله واغ شهید کړه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم علیه الصلاه والسلام صحابه مبارک یو لکه شل زره څوک یو لکه چلويک زره کم وزیته کله چې دا حجۃ الوداع کونه په اخر وخت کې تقریبا په دې اندازه باندې ملګری راځم شي وو چې دا بهترین مجلس رسول الله رب العالمین د خپل ټوله کارګزاري او دغه کیفیت خو دلو چې سره سمره دغه دراله طرف لاس باندې ته نور رخصتېږي هغه به انشاء الله کله دا خبره وکړو چې عمل کم او اجر به کې زیاتی کم یو عمل بهترین عمل دی دی بارے کې مخکې یو وخت کې دوه دروازه کې درشه وکړه به ان شاء الله ورمانه وکړو پایغه کې به عمل ما او دعاګانې ذکر شي چې رسول الله جوړ رسول الله نه خو درې وي د نیکانو ملګری خو ډیره ګټي دی وکړه دا سره ایمان حفاظت پکې کیږي نو
بهترینه ګټمدار وی مرشد چاله ویل شي رهنما لا کچیر د بالفرج او تقدیر ته دی عالم خو لور علی او ورته ودی چې مال د اسکار وغیرہ وکړي چې زماره تربیت باطن ور باندې پاک شي او هغه تعالی ذکر د قران او سنت نظر کې معنا په قران او سنت باندې ثابت عملی دا به جایز دی تزکیه هم دقیق ویل شي د قران او سنت او عالم لور شو هغه تعالی چې لکه دا ذکر بدوم رکې او دا صورت بد شي او دا دعا به دي کیفیت کې او دا مزبرسه کوي وجه دا چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هکذا زمون رسول الله د شی ویل دي نو به دا طریقه صحیح ده خو کته چیرته یو مولا خو لور علی یو بل چا خو پیر لې بل او هغه تعالی د شي طریقو خو د دومره کورونه کرته دا وای او دومره ذکر زره کرته دا وای او چرته د هغه عمل په قران او سنت باندې ثابت نه شوی به دا به اندوسړه خدای ناراضه کار دی خله دا متل کوي تزکیه د نفس دا په کار د قران او سنت الحمدلله دین د اسلام کمنو کې فن ټول پوره لري مولا قاری سے هم دا خبره ذکر کړې ده چې دین د اسلام په هر لحاظ سره موږ پوره دي کې موږ چاره ضرورت او احتیاج نه لرو کله قران او سنت نه ذکر ثابت وي او هغه تعالی درکې جائز کچیر ثابت نه شوی هغه نظام سره دي کې به خیر نه لګ عمل دي خو رسول الله رسول سنت برابر دي ډیر عمل دي خو لیکن چې رسول الله رسول سنت برابر نه هغه رد دي کچیر ته وشړې د 5 وختونو منځونه اهتمام کوي اهتمام نه کوي نقصان یې سره نو دته ټول مسله غاډه وړه شونه ځکه د اسلام ټول دارومدار په دې منځ باندې تړلې شوی دی چې دا پر خپل منځ کې سستوب راغی یو خو منافقت په دې لیست کې راغی دویم چې څومره کاروبار دا په ټول رب العالمین رنګ په چپ لاس باندې ذکر کول څنګه بهتر طریقه ذکر دی لیکن که شړې چې په چپ لاس باندې ووم کړه یو عالم په دې باندې لیکل کړی دي چې ممانعت په دې کې نشه جایز دي د یت اطلاق په دې ډول باندې وکړي وې د فرض نه پس ذکر کول پکار دی ډایرک کو سنت کول پکار دی دې باندې لکه سره صاحب ځان پوهه کوي منګو تاسو الحمدلله ځان له مسلمانان وایي او به د قران او سنت پابند دلته چې کله قاری صاحب جمع وکي اللهم انت السلام ومنك السلام رسولني ډایرک باج ځوانان ودرېږي په سنت ودرېږي نن ما یو ملګری لوري اسما پر خوا کې ناشو قاری صاحب اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ته جلاله داخل اس کړي نو هغه دنر بچي سنت په شور وتاړل د شي انسان رب العالمین بربادي عمر رضی الله عنه په خوا کې وسړې ولاړو فرض مونږ وکي لیکن اسکار پوره کړي وینو دا کمیشي په وشکوي کینا بخانی قومونه چې الله بربادول او هلاکول داغه لس وجه یو وجه کې دادا چې فرض مونږ ونشي او ته ذکر وکړو ډایرک جکش دغه والله چې خیر نشته کته نه بلونه کوي به بل وخت وکړه د رسول الله مبارک ارشاد دی د عمر ابن خطاب خبره ده چې کله د فرض مونږ وکي دغه نورسه اسکار وکړه د اسکار نورسه به تجکشه امام الله محمد السلام ویلې نه آیت کرسی لا ویلې شوی نه دا درې سورته ویلې شوی نه درې ذکر سبحان الله والحمدلله ویلې شوی نه هغه وی السلام علیکم ورحمت الله والسلام علیکم ورحمت الله ډایرک د په سنت ودري چې کله ودري دي نو یو علی په دې باندې لیکل کړي چې بخاری قومونه الله په لاس وجو باندې برباد کړ یو وجه دا د اسکارونه مخکې اوچته دل دې سړي د رب العالمین قهر متوجه شي چې هر وخت الله برباد کړي ته خوشل کړه نه پرونه به وکنو دا ګور نقصان دې سړي په دین د اسلام باندې بیزام پوي کی ځان له وی وکړ سره په سره به دې کار کې دا واقع شي چې الله او الله رسول مخالفت ذکر وکړه کړه سره بالکل وخت نه سبحان الله سبحان الله سکرته وکړه غنه ورسه به جکشه رسول الله فرمای چې رب العالمین به تا د خپل عذاب نه بچ کې او کډارې ودرې دي نو به الله عذاب انتظار کوي چې کوي راګیر کړي ایمان کې کمی چې تیر ځکه د اختلافي مسله ده احناف علماء قائل نه دي او نور علماء قائل دغه به زیاتواله کومواله چې دغه په اعتبار د عمل سره غني د امام بخاری رحمۃ اللہ خپل مسلک شغې کوي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت